بسم الله الرحمن الرحیم. د یو بهترینو او قیمتي ملغلرونه یو قیمتي ملغلره او ډیره یو لویه سرمایه زما مخې ته راغله، نو ذهن کې مې دا ومل چې زه د ټولو مؤمنانو ورونو سره شریک کړم چې الله دا ټول موږ سره په خیر کې او په برکتونو کې او د الله په رحمتونو کې الله ټول شریک کړي. نو اوس که یو انسان دا وغواړي چې زما ګناهونه سم ډېر شوي دي او د سمندر د دریابونو د زګونو نه هم ډېر دي او زه غواړم چې دا الله راله ختم کړي، نو دی به څه طریقه کېږي؟ نو یو خو د بنده په حقونو کې دي چې د بنده حق در پوري نو هغه په کلمو نه ختمیږي، هغه به هغه له ورکې. او دویم د رب العالمین په حقونو کې چې ګناهونه نه شوي، نو یو حدیث مې مخې ته راغی د صحیح ترغیب و ترهیب کې په 601 نمبر کې ذکر کړی دی، ډېر ناشنا حدیث دی. محمد رسول الله علیه السلام وایي کله چې ته وده کېږي او بسترې له راشي نو ته دقه دعا ووایه، نو چې ودې ویلې الله به ستا ګناهونه ټول ختم کړي، اگر که د سمندر د زګونو نه هم ډېري. دعا هم ډېره ګرانه نه ده، اسانه ده، باید چې موږ او تاسې ټول یاد کړو. کومه دعا ده؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. محمد رسول الله د دې باره کې وایي چې غفرت ذنوبه او خطاياه، دا ګناهونه به الله وبخي وان کان مثل زبد البحر، اگر که د سمندر د زګونو مرئی. زما ورونو په دې ډېر کم وخت لګي او دا ووایي دا د امت ته ورسوئ، دا د خیر خبرې دي. بس چې بسترې له راتلی او د کېدی دا دعا ووایي. بازار چا یو خپله تحفه وډالۍ، زموږ دا تحفه وډالۍ قبوله کوي، الله دې مالم په اجر راکړي او تاسې له دې درکړي. وصلی الله وسلم علی عبده ونبیه محمد وآله وصحبه وسلم.